یا الله ما نور معاف که دې ژوند نه خو زه نور په تنګ راغلی یم. څه شوي په تا؟ یار دا څنګه ژوند شو چې هر کار ته لاس اچوم هر کار خرابېږي. د دنیا ټول مشکلاتونه او مصیبتونه په ما را روان دي. زه الله دې خیر کړي. ته راځه ما سره ته راځه. یاره دا خو حل لاره نه ده چې ته دې راپاڅېږي او ځان دې وژنې. د مشکلاتو سره باید موږ او تاسې ډغره ووهو. موږ او تاسې باید هېڅکله ماتې ونه منو. بیا په ځان وژنه خو الله تعالی ناراضه کېږي. یار یو خوا زما مشکلات دي بل خوا کورني مشکلاتونه دي او چې کوم کار ته لاس اچوم هغه کار سر ته نه رسېږي. ته دا راته ووایه چې لمونځ اودس کوې که نه؟ هو مونځ اودس کې لږ کمزوری یم. ګوره ما او تا ملګري یو. خدای مه که په تا څه مشکل راځي او یا په ما څه مشکل راځي نو یو بل ته درېږو. نو بیا فکر وکړه چې یو ځنګل ده په ځنګله کې یو مور ده او زوی ده خو دغه زوی زمریانو یا پړانګانو منځ کې راګیر کړی ده. نو دا راته ووایه چې مور به د خپل زوی پرېږدي په دې حالت کې؟ نه پرېږدي ځکه چې زوی ده اولاد یې ده. نو که چېرته له دغې مور نه اویا وار یو څوک په چا زیات مهربانه وي نو هغه به بیا یوازې پرېږدي؟ هغه به په مشکل کې پرېږدي؟ هېڅ نه. هغه به په کړاوونو کې پرېږدي؟ هغه به په ستونزو کې پرېږدي؟ نه پرېږدي. نو که موږ او تاسې چېرته له الله تعالی سره صحیح رابطه وکړو، له هغه سره ملګرتیا وکړو، هغه ته ځان رجوع کړو، هغه ته خپل مشکلات ووایو، سجده سهی وکړو، لمونځ سهی وکړو، اودس سهی وکړو، نو الله تعالی به هېڅکله موږ یوازې پرېږدي. زما دا خبر واوره چې خودکشي او دا د دې شیانو حل نه ده. یوازینی حل د دې الله تعالی سره رابطه جوړول دي. باید له الله تعالی سره رابطه جوړه کړو چې الله تعالی موږ بیرته خوشحاله کړي، هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا. نو که زما منې خپل لمونځ اودس ټیټ کړه، الله تعالی سره رابطه وساته.